بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیه. دا اول ځان ته خبر ده. د شپې مجلس د ماخستن نه بعد سمر ویل کیږي. دا بیا موږ تاسو ته روان ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماخستن د لمانځه نه مخکې خوب منې کړی، د لمانځه نه شاته خبرې منې کړې دي، خو څو ځایونه مستثنا دي. دینی مشورې، علمی مذاکرې، مباحث، یا هغه مسافر د تهجد او د لمانځو په نیت باندې، یا سړی د خپلې بیبیانو سره غږېږي، دا مستثنا دي. اوس نبی علیه السلام خپله یوه ورځ ازواج مطهرات ترتاو دي، دی قصې ورته کوي. په دا قصو کې یوې بیبي مبارکې وویلې دا خو داسې ده لکه حدیث خرافه. حضرت پیغمبر علیه السلام ورته ویلې خرافه پېژنئ؟ خرافه یو سړی و د عذره قوم، د جاهلیت په دور کې پیریانو تښتولی و. دا اختطاف سړي تښتول دا مخکې جاهلیت په دور کې ډېر و، پیریانو به تښتول. خپل علاقو ته به یې یوړه، بیا به خپل عجایبات په لیده، د دې دپاره چې دا خلک د خپل قوت نه مرعوب کړي چې بیا بیرته به یې خوشې کړي. هغوی خو به قصې کړی چې داسې زورور و، داسې و، خلک به ځکه ډار به یې نور هم زیات شو. نو یو سړی وړی ډېر وخت دی سره، یو چا 3 میاشتې کوی کاب کې ورسره تېرې کړي، ما ته راغلی بیا یې څه کیسې راته کوي. نو دا چې هغه دی دا کیسې به یې کړې ده، هغه به خلکو ته نادره لیدی کېدې. نو ویلی به دا څه درواغ دي، خو خوندور دوه شی و. یوه طرف ته بې عقیده د کذب و چې دا خو یعنې عقل نه مني، خو بل طرف ته ملاحیت، دا خوندوره کیسه سړی داسې تعجب شي، خوند په اخلي. دغه ام المؤمنین د نبی علیه السلام خبرې ته چې حدیث خرافه ویلې، وایي دا یې د ملاحت په حیثیت، نه د تکذیب په حیثیت، چې دا خو د دروغ ویلې نه. یعنې څومره خوندورې قصې دي، لکه هغه چې مشهوره موږ خو اورېدلې، نور خو دی په خبر نه دي، خو دا مشهوره وه چې چا به هم بیا نادره خبرې وکړه، دی به ویلې دا خو حدیث د خرافه ده. دا اول ځای حضرت پیغمبر علیه السلام د خپلو ازواج مطهراتو سره د ماخستن نه بعد مجلس کړی. ولې؟ وایي حسن معاشرت، د ازواجو طبیعت برابرول نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله کړي دي. ګوره یو خو د یوې بیبي سره خپل ازدواجي امورو کې د لذت و ښه بد خبرې نه، ټولې بیبیانې ناستې دي. لکه موږ تاسې په وطنو کې مخکې نکلونه ډېر رواج و، دا سپین سر و سپین ږیرې نکلونه به واچول، هغه مومن خان او شیرینۍ دغه و ذاتي به کله به سره ژړل، مصرۍ به ویلې، کله به چې کړه. دا به مشهوره خلک و. حضرت پیغمبر علیه السلام عجایبات یا د امم ماضیه قصې ورته کړي دي، یا د آخرت قصې ورته کړي دي. وایي د دې دپاره چې دا حسن معاشرت ته د ازواج مطهراتو د طبیعت برابرۍ دپاره. دا ځان ته خبر، دا حدیث ام زرع. اوس بیا ځان ته حدیث د ام زرع. دلته یوه اوله خبره دا وکړو چې دلته ظاهره روایت کې عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت جلست 11. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان ده که د دې بیان ده؟ دا خو د ام المؤمنین بیان ده او خبره د سمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. نو دا حدیث خو موقوف شو، د صحابي قول شو، د ام المؤمنین قول شو. نو جوابونه دا دي، یا په تفصیلي روایت کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قصه ورته کړې دي، نه، یا د اخر په لحاظ وګورو که قصه دې کړې، خو نبی علیه السلام په اخر کې د دې د خبرې تصدیق چې زه د تا دپاره داسې مثال لرم لکه ابي زرع د ام زرع بیرته مرفوع شو که نه شو. نو اوس یوه قصه ذکر کېږي. 11 ښځې په یو وخت کې سره جمع شوې په یمن کې، په خپل منځ کې معاهده سره وکړه، قسم سره وکړه چې دا د میړو حال به سره ویایو، د استادانو غیبت به کوو، یوه خبر به هم نه پټوو، د میړو حال به ویایو، یوه خبر به هم نه پټوو، قسم سره وکړه. اوس نو یې دی فصاحت و بلاغت ته ګورئ، صفت و غیبت ته ګورئ، خدای دې په لاس ما ورواله. نو اوله څه ویایي؟ اوله زوجي لحم جمل غص على رأس جبل وعر
لا سهل فيرتقى ولا سبين فينتقل زوجي اما میړه لحم جمل غوښه دی اوخته داسې غوښه چې غصون مرفوع شي ګورې جمالین هلته غصون داسې غوښه چې هغه ډنګاره ده که غسین شي بیا به د جمل صفت شي غوښه د اوښ د داسې اوښ غسین چې هغه ډنګر ده کنایه ده د بخل نه چې اوښ ډنګر وي غوښه په الپي پورې نښتي وسته که یې په الپي پورې نښتي نو تا ته به شی درکړي بخیل ډېر ده بل طرف ته على رأس جبل وعر یو طرف ته تشبیه شوه د ډنګر اوښ د غوښې سره بل طرف ته بوس بد اخلاقي چې دا یې ډنګر غوښه هم د جګ غره په سر کېږدي داسې غر لا سهل چې نه اوار وي په یرتقا چې څوک ور وخیږي خیر ده که غوښه ډنګره ده وچه کلکه ده لیار خو یې اسانه ده نه داسې ده چې هغه غر اسانه ده او ولا سمین نه غوښه مزې ده فینتقلې دواړه نسخې دي فینتقا چې غوره کړی شي مختاره کړی شي د خوړلو دپاره فینتقله چې نقل کړی شي د یو ځای نه وایي د میړه یې دواړه بنیادونه ور ویسته هم د بخل هم د بد اخلاقۍ په لحاظ هم بخیل ډېر ده هم بد اخلاقه ډېر ده اوس که بخیل وای خو چې بد اخلاقه نور نه وای هم ګزاره خو ورسره کېده که غوښه ډنګره یم خو وایي چې خو د اخلاقو یې نیک دي خو که بد اخلاقه وای چې بیا سخي وایم ګزاره ورسره کېده فینتقلې چې غوښه مزې یم خیر ده که وایي مې او ساعتي خو مې دغه دواړه نشته دا اولی ویلې قالت الثانیه دومې ویلې زوجي لا ابصو خبره زه خو د خپل میړه حال نه ویایم ولې اني اخاف ان لا ازره زه ډارېږم زه د خپل میړه پرېښی نشم دا یې مې بیا طلاقوي که حال ویایم ان اذکره که یو وارې لګیا شوم د ده حال بیانوم نو اذکر عجره و بجره دلته په غړۍ کې چې دا مرغېړی راپورته شي غوښه راپورته شي د لرې نه لیدی کېږي او په خېټه کې چې راپورته شي نه لیدی کېږي پوستکی داسې وي چې لاندې د ننې دانه غوندې وي نه لیدی کېږي دا معنی ظاهري عیبونه هم ډک ده د باطني عیبونه هم ډک اوس که عیبونه ښکاره کوم دا خبر شي نو تستی مې طلاقوي خو طلاق مې نه راوړېږي چې طلاق مې کړي ولې کنکای اولاد مې دی دنه چې طلاق شم خو اولاد رانه جدا کېږي نو دا هم نه خوښوم چې طلاق شم دنه جدا شم نو اوس څوک دلته اعتراض کوي چې ولې خو اول معاهده کې قسم سره کړی و چې حال به ویایو دې خو هغه نه ویلې وایي ویلې بنیاد یې ور ویستې سړي څه یې ویلې عجر و بجر کې اشاره شوه ما بې غږوئ که خوله مې در خلاصه کړه د عیبونه ډک د سر ترنو که ظاهري و باطني مع نو خو دغه عیب حال شو وایي حال یې وویلې چې مثلا بد اخلاق او بد کردار او بد عقیدې په هر لحاظ باندې عقیده هم خرابه او د ظاهري او باطني دواړه قسمه عیبونه پکې موجود دا دومې ویلې درېیمې ویلې زوجي العشنق میړه مې عشنق ده عشنق طویل بائن ډېر اوږد سړی هغه هم بې عقل وي کنایه ده د حماقت بد اخلاقه په معنا باندې هم راځي د احمق بې عقل په معنا باندې هم راځي میړه مې عشنق ده که غږېږم طلاقه کېږم بیا خو مې طلاقوي چې خبر شي ان اسکت که چپ کېږم اعلق لاندې حالې ویلې نه د میړه یم نه بې میړه دا پکای چې په چت راځړېدلی وي دغه ته معلق ویل کېږي ګورې دا نه چت نه په مځکه ده په مابین کې ده نه بې میړه یم چې بل میړه وکړم بل میړه ته هم نه یم خلاصه نه دا ده چې ګزاره را سره کوي لکه د میړه لکه بې میړه لکه هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه قرآن وایي د ښځو په باب کې کامل عدل که نه شی کړی د ودو چښتن ته وایي
خو دا یوه خو داسې مه ګرځوئ کالمعلقه چې نه بې مېړۍ نه دي بې مېړۍ وي دي نو یو محبت په دې ډیوې سره زیات وي خو د بلې حق هم داسې خو مه کړه چې شپه تېره او خوراکه او جامه او په دغو کې بلکل شاته وغورځئ نو معلق دا معنی چې نه په چت کې نه په مځکه امام دا حال ده چې لنډه ده چې نه دې مېړه یم ګزاره نشته نه بې مېړه یم چې بل مېړه وکړه درېیمې دا اجمالي حال ویلې څلورمې بېرته بیا لږ څه د صفت خبره وکړه څلورمه ویې مېړه مې لکه د عربو شپه د کرک شپه دا د مرواتو دا شکلونه مځکه د شپې څه سړېږي نه ذاتې ډېره ګرمي یې پکې نه ساړه دا د عربو ملکونه خو وایي د شګو ملکونه دي لکه د تهامې شپه لا حرن ولا قرن نه ډېر ګرم ده نه ډېر سوړ ده نه ډېر ګرم ده نه ډېر سوړ ده ولا مخافته نه ویره شته که زه خبر وکړم چې طلاقه به مې کړي نورې خو ډارېدې ولا سامته نه تنګي شته داسې بد اخلاق هم نه ده چې ورسره اوسېږم ورسره تنګه یم یعنې اقتصاد ګزارایي ده ګزارایي دغه بیا داسې ویل نه پوره غیبت نه پوره صفت خو بیا هم خوشحاله ده چې وخت ورسره تېرېږي قالت الخامسه دغه نو داسې یو دوه مخی لفظ ویلی ده کله غیبت کله زم دواړه معنوي کېږي زوجي میړه د ما ان دخله چې کور ته راننوځي پاهده تازه یې تر جوړ شي و ان خرجه که د باندې ووت هسې د زمری شي ولا یسأل عن معاهده پوښتنه هم نه کوي د معاهده نه دلته اوس دوه احتماله دي صفت غیبت که صفت شي بیا یې څنګه معنا کوو په تازي کې هغه ښه جانب به راخلی چې دې صفت شي او په زمري کې ښه جانب دا برخلی تازي په ښو صفاتو کې دا ده چې جماوي زر زر کوي خوب آرامي کېږي دوه صفت راځي دی چې کور ته راشي نو بس تستی معامله سٹارټ کړي جنګ و داوی کړه په کړوپ یې نه وي په کور کې خو چې باندې ووځي بیا زمری د زمری تربور نشي ورته درېدی صفت شو ولا یسأل عن معاهده دا بیا سخاوت ته اشاره ده میړه دنیا راوړي چاته یې ورکوي خو طبیعي خبره دا ده وزیر مالیه خو ښځه نن سبا خو بیا دا بخیلان دا ډېر ماړه چې دي په کور کې یوه روپۍ نه پرېږدي ټوله په بینک کې والله رښتیا درته یم داسې غریبانان په دا ډېر مړښت کې د یوې روپۍ په ارمان وي خو بنیاد خو دا یو خلک چې کور کې ږدي بیا یې دواري پوښتنه نه ده رانه کړې چا د څه دې کړې دا یې وایي سخاوت ته اشاره ده چې په کور کې زه ازادي په خرچو کې په ځان باندې په بچیانو باندې خوراک په ازاده توګه کوم بیا پوښتنه نه ده رانه کړې چې ما خو تا ته دومره شی درکړي و څه دې کړې دا یې هغه د صفت جانب شو که د غیبت جانب شي بیا ان دخله پاهده چې راشي بس خوبي د تازي غوندې څملې زیاتې پروت ده چې باندې وځي د ښار لنډی د هر ساعت جنګ ده غریږي د دغ سره خوله اچوي د دغ سره خوله اچوي په بدیو په ګرفتاره ولا یسأل عن معاهده دا چې د نکاح په وخت کې د ښځې او د میړه په منځ کې عقد کېږي خو شرعي معاهدې شته که نه د ښځې په حال به ځان خبروي که نه بیا د هغه پروا هم نه لري چې دا خو مې ښځه ده ته یې د صحت پوښتنه وکړه د مرض پوښتنه وکړه د لوږې د تندې پوښتنه وکړه د خفګانو د خوشحالۍ پوښتنه وکړه دا بیا بیخي نشته دا جانب بیا د زمزم شو دواړه احتمال وی لري دا شپږمه بیا څه ویي بیا دوه مخه لفظ ده دا یهود نه دي دا داسې دا دوه مخه لفظونه ډېر استعمالي توریه ډېره کوي سړي ته په خیال کې صفت ورولي هلته کوي غیبت دا وی زوجي ان اکل لفه وان شرب اشتفه وان استرجع التفه ولا يجب الكف ليعلم البصه صفت کشي میړه مې ډېر متواضع ده ان اکل لفه که خوراک شی ورته کېږدم ښه په مینه یې وخوري دا نشته چې ښه شی مې پوخ ده که خراب دغه پوښتنه نشته بس وایي څه چې وایي خوري اوبو خوږې او تروې پوښتنه نه لکه خشکې یي چې ولې دا خوږې اوبه نه راوړې خو لرې او نږدې اوبه یي چې نه یې هغه چې څه ورته کېږدم هغه چکي چې څه مې ځان پټ کړي ذاتي په ما کار نه لري
په ما کار نه لري. دا د صفت په جانب. دوم جانب غیبت، خړو مړه که خړو ویده که. چې راغی چې ډوډۍ ورته کېږدم، تاسې نه وې چې خو راشه ته هم راسره کښېنه، په کاسه لاس تېر کړي ټوله رانه وکړي. شربت میربت چې ورته جوړ کړم وچې کړي چپ اشته په داخلي غوړپ هم پسې وکړي، لوښی یې وچ کړي، ما ته د یوه غوړپ شی هم نه پرېږدي چې ډېر وخورې ډېر وچې کړي، بیا به لټه پېر کړي که به خوب درځي. خو دستي به ویده کېږي، بس داتې اخواړه یې څملې ځان په څادره کې پټ کړي. ما ته لاس هم نه راوړي چې ما د زړه په غم ځان خبر کړي چې ما کې هم څه مشکلات او څه خفیان او څه شی شته که نه شته، بس خړو مړه که خړو ویده که. دا بله بیا وایي ومه زوج عیایه، میړه مې د جماع نه عاجز ده، عنین غوندې ده، کمزوری ده. وغیایه ګمراه ده. طبقه خدای د خیر لیار په بنده کړې ده. وایي طبقه یوه معنا دا ده، نور معنی هم شته، یوه معنا دا ده هغه د شي باندې نه د دې سر چې په بند کې د هر خیر لیار په بنده ده. نو ټول زم شو د هر خانیه چې میړه مې موږ ته تعویضو ته کله راشي چې مخې نه چلېږي یو خام نه کېږي. طبقه ده د خیر لیار په بنده ده. او دومه معنا طبقه په وجود کې نو خود ګمان کوم ډېر غټ ده. دا جماع چې د ښځې سره کېږي، جماع په حال کې د عین جماع په حال کې چې ناستي په کیفیت وي نو په جماع کې قوت وي، او چې په پروت د برسیره په څمرې او هلته جماع کوي نو دې ته تکلیف وي، هلته مسند پورته یې جماع کې وایي قوت نه وي. دا یو وارې ده عنین کمزوری، بیا چې جماع کوي دغسې دغه غټه خېټه را باندې راواچوي ساه مې سره بنده شي. طبقه خو زده کوی که نه لنډه دا کله دا له ده هر مرض په ده کې موجود ده. شجه کې چې خبر ورکړي یا د سر در مات کړي، او فله کې دوه معنا، یا د جدا کوي چې شړي دې د کور نه دې باسي، یا دا منع ضرب عامات د ماتولو نه چې صرف د سر ماتول، یا د سر ته موي یا د بل ځای ته وي لاس پښه دا در ماتوي، او جمع کلن لکې یا دواړه درته جمع کړي. نو دواړه یا دا منع یا د ښه ووایي بیا د کور نه پسې وشړي، یا دا منع د سر نه نیولې تر پښو پورې سر هم در مات کړي، لاس او پښې او دا تکش نه دې واړئ. اتمه بیا خوشحاله ده زوج المس مس ارنب و ریح ریح زرنب، طالبګای ده. میړه مې داسې پوسته لکه سوی، ډېر پوسته، داسې خوشبویه ده لکه زرنب. دا یو قسم خوشبویي ده، پوست خوشبویه. لنډ تعبیر یې د صفت وکړو. اخلاق هم ښه دي، نرم ده، طبیعت په لحاظ باندې په هره ګزاره کې ښه ده. دا نورې بیا نو صفتونه دي. نه مې ویلې میړه مې د کور مټې یې غټې غټې دي، مسلماني خو هم ذاتې په یاد وي، کنایه ده د جګوالي د بنګلې نه. مټې یې غټې دي، ریرې یې ډېرې دي. سخاوت ته اشاره ده، قرائن بعیده نه یې، سخاوت یې ډېر ده. طویل و نجات شجاعت، د غټې اوږدې تورې چښتن ده. قریب البیت من النار، کور یې د شورا ځای ته نږدې ده. چا کې چې سخاوت وي چې کور اخلي ځای اخلي، د ده خبرې لحاظ هم کې چې جومات ته چې نږدې یم نو مېلمه ته به تکلیف نه وي، مېلمانه به ډېر وي. او چې څوک کنجوس وي هغه د اوله نه دا چېرته یاره دغه مدرسې سره د چې واړول د مېلمنو نه ما ته هلته په وطن کې ځای کوم بعضې دغه ته غږېدلي دي چې ځکه چې ورځي دا خو یوه ورځ نه ده، خو د خو شپه ورځ مېلمانه وي. شناخته یې ځای دغه ته څوک هغه کېږي لرې، لږ لرې ځان واړه. قریب البیت من النار نه، بعید البیت چېرې لرې واړه ځاتې بې چا نه در پند کېږي. نه، ده کې سخاوت هم ډېر ده، شجاعت هم ډېر ده، سرداري نظام یې ده. دا ښه صفت یې کړ. لسمه وی میړه مې پاچا ده. پاچا څه کوي؟ تر پاچا هم بهتر ده.
له ابل کثیرات المبارک قلیلات المصارح. اوښان چې کور ته راولي په شپاله کې چې ساتي دغه ځای ته مبرک وي، مصارح چمن ته وي. په شپانه کې ډېرې، په چمن کې په ورشو کې بیا کم وي. څه معنی؟ بېګا چې راولي کور ته ښه ډېر وي، خو سهار چې بیا میلمانه راغلي بیا یې ورته حلال کړي چې بېرته یې باسي بیا کم شوي. کور ته چې راځي لاس سبا ته چې بېرته وځي بیا نه، یو کم وي. او پخوا د ستورو لکه اوس هم دا موجوده حالاتو کې دا حکومتو په دغه ځای کې دا شته چې میلمه به یې راوسته نو سروزونه به یې ورته ویل. اوښان هم دومره اوس پوه شوي دي چې د سروز غږ واوري په دا پوهېږي چې اوس موږ بیا حلالوي، بیا خو دته میلمانه راغلي دي نو دوی ښه د سخاوت صفت وکړ. تر ټولو نه اوس دا د 11 حال ډېر ښه ده چې د ابو زرع اول حدیث د ام زرع چې ذکر وکړ. 11 یې ویلې میړه مې ابو زرع د زرع زوی ده، د هغه پلار د پلانکي پلار. ابو زرع څنګه سړی ده؟ اناس من الحلی اذنیه، غوږونه د زینت ځای د ګوشوارې لښتۍ چې پکې اچي، ښایسته کړي دي غوږونه د ما په سرو زرو لښتیو باندې، او دغه مټان مې د وازدو نه ډک کړي دي. وملأ من شحم عضدیه، دغه ځای کې چې مړښت ښکاره شي نو نور خېټه وجود خو بیا هلته واضح معلومیږي. دا مټونه مې هم د وازدو نه ډک دي. یعنې هغه غټ غټ پهلوانانو عکسونه یې چې ورکړي دغه ځایونه مې هم د وازدو نه راډک کړي دي. او خوشحاله یې ساتلی مې، وبجحني فبجحت الی نفسي، زړه مې ډېر خوشحاله ده. د غریبې کورنۍ وم، وجدني فی اهل غنیمه، یو کنډک میږي مې د پلار وې، د غریبې کورنۍ وم، په تکلیف وم، خو چې زه یې راوستم فجعلني فی اهل سهیل و اتیت و دائس و منقن. هم آسان لري، سهیل د یغو غږ ته ویل کېږي، اتیت اوښان لري چې دا پښو پایماله کول سفرونه کوي، دائس غویان لري چې هغه اوبه پې کوي. آسان شته، غویان شته، اوښان شته، و منقن صفا غنم وړه د غنمو دا شته. فعنده اقول فلا اقبحه، چې خبرې کم هم د ما تقبیح نه کوي، پوچو رادو خبرې تکذیب دا نه کوي، خبرې مې ښه په مینه اوري. و ارقد فاتصبحه، بیا چې خوراک وکم نو سهار دا خوب خو ډېر د سهار په وخت کې خوږېږي، سهار هم ښه بې غمه ویده یم، ولې وروسته را روان د مینځې شته د خدمت لپاره، د کار غم نشته چې جګه شه وختي اوړه خو شته که او دا وکه او دا وکه. و اشربو فاتقمحو، د چې کاک شیان که نبیز دی که شاتو که هر چی چې وایي چې کوم ښه ځان په موړ کړه، دا خو د ده د طرف نه نیک اخلاقي د خواښې و صفت. ام ابي زرع، د مور څنګه ده؟ فما ام ابي زرع، مور د ابي زرع خواښې مې څنګه ده؟ عقومها رداح، په خواښه شیان صندکان و په دا ګونیو کې به وو، جوالونه ګونۍ هم ډېرې غټې غټې دي، څه معنی خوراکي مواد ډېر دي. و بیتها فصاح، کور یې هم ښه پراخ ده، نو خواښه مې هم ښه ښځه ده. زوی څنګه ده؟ ابن ابي زرع، فما ابن ابي زرع، زوی څنګه زوی ده؟ د ځوان په ډنګرتوب صفت کوي، د جنکۍ بیا په مزیتوب صفت کوي. مسجعه کمسیر شطبه، ځای دې پروت دی لکه د تورې پوښ، څومره کم ځای کې ځایږي، ځای دې پروت دی دومره ده. و تشبعه ذراع الجفره، کنکی سیرلی د کنکي سیرلی دا پښې کې به څومره غوښه وي، په دومره باندې مړېږي، نو خوراک کم وجود کم. بنت ابي زرع، لور د ابي زرع بیا څنګه ده؟ فما بنت ابي زرع، په دې کې هم اخلاق صفت کوي، طوع ابيها و طوع امها، د پلار هم ښه فرمان برداره، د مور هم ښه فرمان برداره ده. خو ملء کسائها، بیا نو مزې ښه مزې ده، څادر په ډک ده. و غیظ جارتها، بن د بنې سره ډېر زید وي. اوس نو چې دا په وجود ښایي نو میړه به دې طرف ته طبعا شوق پیدا کېږي که نه؟ اویتو سیمانه وایه ښه سرسترګې به شیبنني، نو هغه به ذاتي غمجنه وي. جاریه ابي زرع،
مینځه څنګه د دې ابوزرع دام لا تبسو حدیثنا تبسیسه په مینځو کې غټ بد صفت هغه ده چې د کور حال وی دی باندې دې کې صفت نشته دې موږ خبرې نه تې دی باندې یو دوم په غلامو په مینځو کې ډېر خوراک مزدور چې ډېر خوراک کوي خلک تر پازابي ولا تنقصوا میرتنا تنقیسا نه کمی خوراک دی موږ په کمولو سره خوراک هم کم کوي او صفایي هم ډېره ده ولا تملؤ بیتنا تعشیشا نه ډکوي کور دی موږ په وښو په خاشاکو باندې خو غمجوش صفت خو ډېر شو دایم ښه سړی خواښیم ښه ښځه زوی او لور هم ښه مینځ هم ښه خو یو ورځ د کور نه رانه ووت خرج ابوزرع والاوطاب تمخذو دا کټوي چې شاربل کېږي غړه کې چې مخې دا تو 9 بجو ټیم نه وي په دغه ټیم د کوره ووت چې ووتې باندې یې ښځه ولده کونډه ده 2 زمنې لکه تازیان نري نري ورسره دي دې د کورناټیو لاندې په انارو سات تېروي څه معنی دومره مزې چې ستونې ستا پرته ده ولې لګېدلې مخایه کوناټي لګېدلې ملا جګه ده انار دې لاندې یو خواته بلې خواته تر تېرېږي په دغه سات تېروي ده چې دا ولې ده نو زه یې طلاقه کړم هغه یې په نکاح کړم ما بیا دا مېړه مې هم ښه ده دا بل مېړه بیا ما نکاح وکړه د یو سړي سردار سره فنکحت بعده رجلا سریه د قوم د سردار سره رکبه شریعه چې په ښه آس پور شو واخذ خطیه نیزه یې د ځان سره واخیسته د کور نه چې لاړ و اراح علی نعما سریه بېګا یې ښه ډېر چارپایان مالونه راوسته مالدار ده دغه او بیا یې د هر قسم نه مالونه جوړې جوړې 2 غویان 2 وښان 2 میږې 2 وزې دا یې م راکړه ماته او اجازه یې د پلارګنۍ خو مخکې دې ویلې چې مسکینه وه د هغه په باب کې م اجازه راته وکړه چې پلارګنۍ سره که کومک کویم د ما درته اجازه ده خو د هغه باوجود د دغه مېړه او د اول مېړه ډېر فرق ده نو موږ چې ویلو چې کونډې نه نکاح د پیغلې کې بهتري ده دغه چې هر څومره ماته شیان راکړي د دغه شیان که د ابوزرع د کنکي لوښي سره یو ځای کړم د هغه سره نه دي برابر په دا ټوله کې د ابوزرع صفت ډېر شو په فراقت ارمان کوي اوس نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ته وی زه د تاسو لپاره داسې یم لکه ابوزرع د ام زرع لپاره خو په یو روایت کې راځي وایي دا خو طلاق هم دی نه یو خو طلاق اوس په دغه قصه نقل کوله کې ګوري دا علما چې څه کړي دي ظاهره خو نه دی اوداسه خبر ده نه د لمانځه خبر ده نه د نبي علیه السلام څه بیان ده پکې د ښځو کیسې دي دا یې چېرته نقل کړي وایي د عبرت لپاره نبي علیه السلام دا د ټولو خبرې واورېدې په هغه ټولو کې چې کومه ښځه د کوم مېړه نه ډېره خوشحاله وه د ځان ته شپې د یخ سره ورکړه مخکې موږ ته حدیث ویلی و په ورځ د قیامت باندې تر ټولو نه زیات وزن په چی کې ده په نیک اخلاقي کې بیا د چا سره د خپل اهل سره زه احسن د تاسې په اخلاقو بیا د خپل اهل سره یم که نه په ټول عمر یوه بیبي یوه چاپېړه نه ده ویلې خپله نه بیبیانې مبارکه یا 11 بنابر اختلاف په ټول عمر یوه بیبي یوه چاپېړه نه ده ویلې په خوراک په پوښاکو په دغو شیانو کې خوشکې نه دي کړي حتی کور ته راغلی په دا دومره ډېرو بیبیانو کې سره له دې نه یو وارې ډېرې بل د رسول الله بیبیانې وې څومره بې ادب و څومره بې عشق و څومره بې محبت و دا یې اورېده چې پیغمبر علیه السلام خپله خدمت وکړي خو د اظهار د دومره نیک اخلاقي کړه چې په خپل کور کې به وزا په خپله ولوشه نو بیا به د بیبیانو څومره محبت یې داسې مېړه سره پیدا کېږي چې په ما غږ نه کوي دا وایي د دغه دپاره چې موږ په دغه کې اقتدا وکړو د مېړه او د ښځې دایمي ملګرتیا ده دلته ډېر احتیاط ده شیطان وایي ډېر کوشش کوي چې د ښځو د مېړه په منځ کې بعد پیدا کړي دا شیطان خپل تخت په اوبو یې ښیي روزانه خپل زمانو اتباع لیږي په خلکو کې چې په خلکو ګناه وکړي بېګا ته رپورټ ورکوي هر یو ورته څوک ورته ما په پلان کې درواغ ویلی څومره کار دی نه ده کړی ما په پلان کې غلا وکړه ما په پلان کې زنا وکړه ما په پلان کې دا وکړه چې هر یو یې چندو کار دی نه ده کړی خو چې کوم دغه زوی یې ورته راشي چې دا ورته چې زه د ښځې او د مېړه په منځ کې مې اختلاف پیدا کړه اخر مې په طلاقه کړه وایي دغه شیطان دغه زوی وینسي په غېږ کې چې اصل ښه زوی مې ته
نو حسن معاشرت دا اوږده قصه یې ټوله د ده غرض دپاره ذکر کړه چې موږ په دغه کې چې نبي علیه السلام ځان مشابه کړو د هغې ښځې د مېړه سره چې هغه ښځه ډېره ته خوشحاله وه. ام المؤمنین ته ویل چې زه یې تا دپاره داسې یم لکه